یو ډیر انډیوال وزړه ته تیر څوک و حضرت مولانا شهید حضرت مولانا محمد حنیف صاحب رحمت الله تعالی علیه په دې مدرسه کې سره ناستو زه دی راته ویل چې زه د دورې دپاره شیخ الحدیث درومه بیا یې دا خبره وکړه که ستا ضرورت سو د لوی دورې زه به تا په لویه دوره کې راطلب کړمه ته زما څه ځان مه کاږه معنی ته زما خبره ومنه زما دا خبره چې را رد نه کړې ما ورته وویله ما ویل که چیرې ستا ضرورت رالی زه تا په چې څه دې وویله زه هغه نه غورځوم زما سره داسې نږدې قرابت و چې کله مې په خپله مدرسه کې ما چې جلسه کړې ده حضرت مولانا صاحب په هغه جلسه کې پاته سوی نه دی چې راغلی دی زما د جلسې تقریر یې کړی دی محترمو دا زما سره کردار دی اوس عام کردار په مختصرو ټکو کې وایم د افغانستان د پاکستان د چمن پرېږده د پاکستان د افغانستان یو لاس دی چې مات سو دا هر انسان لاس وبوله خو دی یو عضو ده خود به په ځای کې راشي څوک حضرت مولانا محمد قاسم مدجله العالیه دا د پر ځای ناست دی الله جل جلاله دې د برکات فرده کښېږدي نو خدای به برکت ورکړي خدای یو هستي وه داسې هستي وله چې هغه د تجربو د علم او د وخت تیریدو چې په دا دنیا کې ګرځېدی دا تجربې ورسره وې اخلاص ورسره و په زړونو کې د خلکو په زړونو کې ملګرتیا درلوده په زړونو کې محبت درلودی د ده د پارټۍ و د ده د پارټۍ نه و هر څوک چې و هغه د ده په زړه کې دی د هغو په زړه کې محبوب ولو محترمو نور پر دې باندې څه ووایو که چیرې پاته سوی وای زموږ دپاره غټه هستي وه چې نسو پاته دی خو د خدای خوښ و چې وایي هم د خدای خوښ و چې اوس نسته خدای هغه مقام و ده ته ورکوي چې نو و چاته به یې در دغه غټ مقام ورکړی وي و چاته به یې در دې غټ مقام ورکوي مطلب دا چې څو نیمه په لکو مخلوق پرون په جنازه کې حاضر و زه حاضر ومه بیا به څونې مخلوق راغلی څونې مخلوق جنازه وه د څونې مخلوق دعاوې دي په څه رقم باندې شهید د چا قتل پر باندې نه دی چا پر درواغو نیولی نه دی چا په یو خیانت کې نیولی نه دی چا په خیانت کې لیدلی نه دی چا په یو دی لار کې چې هغه مردود لارې دی نه دی کې لیدلی چې نه دی لیدلی نو بیا الله جل جلاله خپل مقام ته ورساوي و ځان ته یې وصل کړي د دنیا څخه نقل وکړي مرګ خو هر چاله راځي کلو نفس ذایقة الموت هر څوک چې دی هغه د مرګ څکونکی دی هغه به مرګ څکي لیکن دا خبره ده چې غټ مقامات خدای وده ته ورکړه خو زموږ دپاره به دا دعا کوو چې د ده پر ځای باندې چې د زوی دی هغه خدای ودغه مقام ته ورسوي بلکې خدای لوړو مقاماتو ته نور ورسوي زموږ د ده دپاره دغه دعا ده زموږ په وس کې چې څه سته هغه دعا ده موږ به دعا د ده دپاره کوو د مولانا محمد قاسم دپاره زما سه نوم هېر سو د دې دپاره به موږ دعا کوو د دعا لښکر پاته نه راځي د دعا لښکر ناکامه نه دی کتابو کې موږ قسم بیانونه په تفسیرو په حدیثو په دیو کې لیدلی دي چې د دعا لښکر چې دی هغه خدای کامیابه کوي موږ به دعا ورته کوو تاسې دعا ورته کوئ چې الله جل جلاله د ده مقام په ده باندې په دغه خپل زوی باندې مولانا محمد قاسم باندې دغه کې مقام یې په کامیابه کې نو دا دعا به موږ ورته کوو دا دعا ته ورته کوئ
نو وما علینا الا البلاغ المبین. د ډیرو خبرو خیال مې نه درلودی، نه لرو د ډیرو خبرو خیال، فقط د مینې محبت په خاطر مو د دې خبرو اظهار وکړي.